السلام علیکم. سلامونه جوړ بخیر مبارک صاحب څنګه په خیر یې ماما ښه جوړې په خیر کراري د وخت ساختې ته څنګه ده په خیر تازه دی وینم ماشاءالله د ځان د ګرم پټ کړی ده مبارک صاحب والله خپل کوټه کې مزان پټ کړی شور مکه کراري خدا ته کوله دغه ته لګاواله دغه د یخه د گزاره ور سره کوا څنګه ته والله کراري ده ماما خپل ښه وخت ساختې ریږي والله ماشاءالله دا نت دې پاک ستره د نت نن کار کوي والله چې نت نن لګي چې ګاونډیان وي د سوي دي دا اوس وي د سوال دا اوس قسم خدای له اوسه پورې نیټ کار نه کوي یو خو مکمل کټ سو لاړم بیا له سره ټیک ټاک ته ورغلم هغه مې ووای بیا راغلم نه پیغام دا افغانستان کې چې پنځه ګاونډیان نیټ کاری کنه دا یو کس ته کمزوري دي کار نه کوي د دې طرف چې ګاونډیان پکې نه تک ته نه مزان د وای فای لګولې بیا هم کار نه ورکي او وای فای خو ډیره ښه ده څو ام بي ده ته د ام بي معلومه نه نه ولا کرته معلومه هغه وي ښه ولا اوس هم پاته یې مبارک صاحب دا اوس چې زه ګورم په دې وطن کې دا ټچ نه دا اوس هم ډېر ښه نه ده موږ به خیال کولی نه چې وطن کې وو ټیک ټاک د لایف په صورت باندې ولا ماما زه د شپې لایفونه کوم د ورځې نیټ پسې منډې وایم نیټ جوړوم دوه واره خو سړی ورته راولم خیر لږ حوصله دې غواړم خیر ګیم کوم خیر راځه ګیم سره کوو نه ښه و رڼوي نه ګټې ماما تا نه څوک ګټلی سي ما سره څوک نشته زه ګیمونه نه کوم ارمانه ولکم زه ګیمونه نه کوم تا خو ډبل ټیپ څومره تیز دی نه وینم دې ولا وینم دې داسې ګیمونه کوي دغسې غږېدا ولا که ما پلار هم وکړه که تیز کوي دا سرګ م غږېدا کوي ماما هغه زه په اول شی کوم که نه دماغ ګسکال ده که نه دا ګیمونه ما نه دي کړي ځکه زه کمزوری یم ولا ته تعلیم یافته یې هو لږ لعبتې مې زده کړې ارمانه چې ګوه مبارک صاحب ته ګیمونه بلم ورکړم سره یې مسې مقبوله او هغه تکړه ده ولا ډېر قوي ټیم ورسره دی زر کسان ورکړي یارانو ماما چیلنج را کړی ورې کوي موږ څه سو مو ته ور شیر کوي او چیلنج خو مې نه در کړی خو زما ملګري هم تکړه دي ګوره نه ماما تا ولا ما ته اختیار راکړه خوښه دي د وټسپل کې ریمبو ولکم زرګه مقصد دې ما ټیم هم ستا ده دانش ولکم خدا زاله شیشه ور څملی ارمان سره یې مسې جوړ په خیر نه مقبوله شیشه ور څملی مبارز دماغ خپل سره دی مقبوله اندېښنه مه کوه خو دغه ده ګیم ورته ونه پیدا ښه ماما دغه د ډېر بد عکس لګولی د شي سره عکس یې لګولی دی ډېر ګنده لاړې پې تو کړي دي ما ته اوس کمنټ راوکړه ما سمدستي بلاک کړه ما بستره ټوله کړې ته خو بلاک کوې نو خو پرېږدې که نه دغه شیخان میخان زه نه پې پوهېږم سړی څنګه یې بلاک کړم هغه موډیټر به مې دی مدیراتوران 10 نفر کې ورسې مدیراتورانې کې نه لرې که ما یو نفر مدیراتور کړی ما 2.5 نفره بند کړي بلاک کړي هلکانو چې دا لایف به راغلم ورته بند بس ټول به بلاک کړل چې دا لایف به راغلم ټول به بند کړل خلکو به زنګونه زه دې بلاک کړی یم هلکه نه تلیفون مې چاته ورښکاره کړه چې 2.5 نه پورته خبره وه نفر ټول بلاک کړي دا دښمن ده د مدیراتور دی نو دوست خو دی نه اوس څوک نه مدیراتور کومه بیخي د ریمبو مقبوله ارمانه ګیم ونه بایلم ګورې ښه مبارک صاحب سره په ډبل ټیپ خلک مخکې روان دي ګیفټینګ یې نه ده کړی ته ودرېږه ماما دغه د 10 لیول والا دی د 25 والا دی ډېر بده ورځ ده ما د مبارک صاحب 9 لیول کې کسان ناست 9 2 3 او ټول ګیفټران دي ولا ماما موږ یو مول لرو مو لاړو تښتېده خدای ویده سو زما د ټیم دا او نعمت عالم سے مکه قربان ته قربان کا زما مبارک صاحب سلام احترام مې وکړل احمد اول کوم دا زما جانان دی مبارک صاحب ما یار سړی ده نه لا دې عزت وکړه ماما او ما ته ګران ده خیر سره اختر نه بعد موضوع باندې غږیږو خیر ماما بیخي سل پیسه دا هغه اوکې دا موضوع هغه هر څه مخلاص کړی دي صرف د برکت د پنځه ورځې خیر تیری د اختر د بخیر سره الله پاک په سلامتی تیری چې کور ماشومان سره دا مهمه خبره ده نور هر څه ما تیار مې ده لری کې درې پوری دا خبره مګه قرآن ته باندې دی ویلي فري صحیح زو ته په یو سره بس ماما لاس په خوروات دي خوخه خپله ولکه تا د نجیب الله په نوم چې مزاید تخلص ته اشترالی نمبر په کمنټ کې اچي دا زنګ ورته وي هغه مسلمان باندې تر پوز راوستل تاسو د سلیقه زده کې هله کوم یار هغه کور لري زندگی لري ژوند لري چټي مزاحمت تکلیف مو ورکوي یار خیر دا صدې برغه راځي ولا کې تمره خیره پکې دلې ساده پټانه پښتون سړی دی دا تاسو څه کوي بل دا ویډیوګان ریکارډ کوي هفته په سر ته بس مشکلات به جوړيږي ورته لږ گزاره کوي یار خدای ماما دا خبره تا سره نعمت اجازه نن هم زتره لمازری مې لګولې دا منی
ما کوئ یاره ما بځابو یاره هغه داسې تاسو د وطن حالات معلوم دي ملګرو داسې مه کوئ احمد اولکم سلام مسي نوید ستړی مسي هلکانو چې ګیم یې وبایله بیا به سره ګورو شهزاده ستړی مسي هغه خو ته پرېږده ما دغه دغه کسه بیا پاسه بیا لاړې ته کړي دي مور د ګاو زوی لاړې نه دي به ورانه یې کړې ده بله کیسه یې کړې ده سیاسر یې به ناستي سپین ګیري به ناستي هغه د مور د ګاو زه خو یې خو م افغان ولا که پنجابی دغسې کار وکړي یې شرمولو نه بلاکې کې بلاکې کې ټول بلاکه ده دا ډېر شریر مخلوق دي 2 دانې د ما د تاره خواندنه راغله دواړه مې بلاک کړم شرمو یې وشرمولو ماما په عالم خندا یې کړو شور مه کوه او دومره ډېر کمنټونه درته کوي چې وینم هلک دې راځم 2 نیم زره کمنټ هم دي درته ښیم دا پکې تاړي کمنټ دي ټول همدغه دي د ګوت په شمار باندې څو نفره دي ټول دغه دي شپه سلام ته جیدا راستله مس هلکانو ګیم ونه ویلم احمده او شپه ته دې وخت کې ما ته اسکریم راولې په دې ګیم کې دې روزه کې څوک سکریم خوري نه پرې چې وی بلم دې سره زره ګورم خیر دې سره دې ما کار ستنه ماما دې خوا دم نفر ستا ته ګوره اوس ورته یو وار مضبوطه کړي تا ملګري بختور دي چې ما ملګري دې وخت کې ناسته که ناستم دې ورته ګوري نه پوهېږم زه نسم ورته ویلی شرمېږم په خدای خپله ښه پوهېږي ویل ته څه نه نه ورته وایه احمد دا راته ته ګیم پاتې دا خو لکه چې ورته وبایله په دومره اسانه سکور موبایل ورته ووایم ماما ریمبو لکه چې ګیم ورته وبایله ولاس اوه زړونه ورته واچوي ټول زړونه ورته واچوي ماما سره پالو کوي په 3 زړونه درته واچوي په 3 زره ولاکې د دې مې ماتې زه ومنم دا ماتې زه نه منم ماما دا څه نومېږي دغه اول سر کښې ناست دا تا به اول سر کې شرعلي مبارز صاحب دغه د کوچي په نوم د کوچۍ ډېره مننه چې مبارز د ناز ورکړه ما سره جس هیټ می راغلی ده د ما یو کش ډېره مننه کوچۍ احمد راغلی ده احمد جس هیټ می ریمبو موږ د لونګۍ راجګه کړه خدای دې ښه د سره وکړي تا د احمد صاحب داري لګی چې ښه رښتینی هم نسایس نه والا ماما دې موږ لونګۍ ما اخري ګیم ټول سره زړونه واچوي ټول زړونه ماما سره واچوي اخري ګیم هلکان د بچې پور کې ښه یو ګس نه بېشتابري دی ویو ما ته او بېشتابري د اول تا وین کړی د نور 2 دانې پات د څلور څو وین نه حسابي بیا هې جس هیټ می ته ځان ته مې پرېږدئ پلیز یوازې احمد ته مې پرېږدئ ګیم په ورڅم دی ټول شیشه ورڅم احمد دې خوا راوړه ماما یې لري ماما روپا کړه دا ډبل چپ ته وګوره تاسو ډبل چپ ته صرف دا څه دا احمد دې خوا راوړه ماما روپا کړه ناست هغه یې بیا دغه لري دې خوا راوړه ګیم ونه بایلم هلکانو ګیم ونه بایلم والکه افغانستان نوم دې لیکلی بیرغ دې لګولی دا شی دې ښه دی یار دا څه شی که داسې بې پښتو بې وجدانه سړی دی هر څومره ګفټران ماما خوا ته ناست دې خوا راوړي هغه بیا دغه روپا کې ده دې خوا راوړي اروپا کې خو ونه کې راځوړندې دي افغان کینګ بلکم ماما خلو لاس خو دې چلیږي ورکې که او نه خدای نه اوس ملګري د ژوندي ناز او افلاطون راغی ریمبو مستر زړګی او احمده ګیم ونه بایلم ښه ډبل چپ هم ودرېد هلکان دا ولې باطن نه راوایي چې زه به دغه کوو دا موږ ډبل چپ کوو ولې بکسر افغانه ولې ته له روزې نه پیدا یې سپیه ته روزې ته نه ګورې چې کنځلې کوچۍ ماما خیر اوسې صدقه دې کوچۍ نمبر ون د کوچۍ مکمل ګیم ځان ته روان کړی دی شایان ولکم لږ سکور مکې ډبل کوچۍ ماما غټ شي ته لاس کا لږ ګلان ته څه وولی چې ډبل لاس هلکانو مړه پشپا ته پرېږده بیا یو شنډکې ته د ګفټ نکړی ټولو مال هغه کې ولي دا بوسټر کې ولي بوسټر نسته زه خو هېڅ چیم نه لرم ما ښکاره ګیم نه ده کړی زه خو دې ګیر کړم بوسټر کې دا مردګا زوی بیا راغی یار دا څنګه بلاک یو کې ویلکم جس هیټ می یا به تلیفون بندېږي او یا به زه بلاک کوم توکل احمد سکور پښ کوي مړه پښپا دې وکړ سکرین مړه بلاک کوم دی کوچی ته زړونه واچوي ټول کوچی ته زړونه واچوي وعلیکم سلام ریمبو د ریچارج مشکل نه کړو باطن نه راته مکه باطن نه قربان ته مکه محمد شریف احمد زوی دا د بټ په مته نګټی شرالي نه دی ما ملګرو کوي دی خو دی وخت نسته دی اوس یو کس ته ګیم پرې خو یاره ماما نن زه دا اتم وار رسلی پرازم اتم وار ده اوه نیټ دی وجه نه دا نیټ له وجه دا راسم بیا ناستم بیا کارونه کوي بیا لاړ سم ناستم دا غریبانه شیشه وټه کوي روزه نه بیا لاړ سم ولا خیر اوسي کور ما نه ګاونډیان دې نیټ کاروي ګاونډیان ته د وزرو د شپې مکه راوي خیر دې ویده سی ورته ورکه ما ځان ته لګولې د خدا زه هلکانو تاسو باطن ته ګیم پرې بل راغی خدای باطن زم درکړ افغانستان کې دا غلا ولې مننه تر ځای مننه
دا گیم ونه بایلم دا ونه بایلم دا ونه بایلم ورکانو لیټس گو لاس ګو د اخري کې وارو کې غټ وارو کې غټ وارو کې غټ وارو کې غټ وار ور راچوي دا لیټ ته اخر ګر کړم کنه وسره دا لیټ ته ور راچوي نسته دوړي وی لګوي نه دوړو د خبر نه ده پاتې سکور د مخکې روان دي دا ګور 2300 دی ورسول دا ما باید یو لخصي ورته ور دي ما د منګر ته ور شرط پکې ورشتل ما مرګري الله دې همت خوسته راغی ښه همت جوړ په خیر پښتون وعلیکم السلام گیم یو کس ته پاتې کمن گیم ونه بایرو کمن لیټس گو ہمارے سب جدید وخت کو پښتون هغه د کور د بوز پښتون هغه تاسو کور کې ښکاري کې څنګه اجي ولکم ورځي اموڅ سمو چر لاړ نه په دې سکور ولا ظلم موږ نه غټي دا گیمونه یاره اجي سکندر وڅ خبر دې غټو ماما نه په خبر غټو ورځي په خبر باندې غټي کوهستاني صاحب ولکم خاص صحیح ده نو ورته ویلې ورته ویلې سید صبر وکړه اخره کې نه په خبر باندې خو مګټه هو اوس په دره پته ولدي کوهستاني صاحب دا کار ریمو مې ځو پرې کړه قرآن ال درګه خط درته لیکلی او زرک صاحب ولکم سلام زرک صاحب دی خو راوړ زرک صاحب سکور پوش کې اڅوک چې ګیفټینګ یو دغه د موږ د اسکال قرضدار د پنځه مریه ریټلانا اسکال قرض راوړ کولنګا مکو دا سال مننه اے مبارک ته ریټلاند موږ د اسکال پنځه لنه قرضدار انجه جایداري گیم نه big love big respect اخره کې و منی غنی ولی پر رئیس بودا گیم رئیس دا ریټلاند اما په خلاف ګیفټینګ هم کې رسیلا گیم نه د اسکال کې د کسر واستنه ته زر اسا نه ورنسه ماما ته ورنسه یو ورنسه ګفټر د مرزا ګیس کاندرا سب جریمه د بنزز مری ها کسر مری پکړې یو گیم د کسر راوستل ته دلای دا زما ما یو ولې زه درزده په بخمه اخر کې وار کوي ګوره خو کې خپل وار کوي ویني وکوار ودل د وار سنایپ او یار زنده‌باد ولا زنده‌باد بیگ لو بیگ ریسپیکټ ډیر مننه ټول یو چکچا کوړته ولې لاندې یو چکچا کوړته ولې مستر مکو سره واسطه یو چکچا کوړته ولې مکو ایمنه ولکم ایمنه د ما په خلاف باندې ریډلاین ناشته یو چکچا کوړته ایمنه یو چکچا کوړته ولې ټول ته زړه ورته شي ایملته ته خان ټول ته زړه واچي چې یو ګول وستای می ایمنه ته خان دې چې طرف دې مستر ته چې یو ګول وستای زړه ورته واچي اورې پورته وعلیکم السلام ایمنه خراب دې ورته واچي زړه ورته واچي ماما سل څو درانه غټاله نه زی بنه توکل څنګه وګټه مدرګه د ریډلاند دماغ قرضدار د بنزل نه هغه ظلم روان کړي ظلم هغه د ایمل خلا ناسته لوګینه د سکرمونه ولا زرګه پتا مې ټول زړه ورته واچي 1 2 3 لیټس گو فوکس ان دبل ملکان دبل ټیپ ورکې دبل ټیپ کمزور ده دبل ټیپ پول کې شبانه او ایمل ته زړه واچي ټول زړه ایمل ته واچي ټول یار دې ولا ظلم دی را تاسو راوځي مینه ورسای مینه پرېنده زړه سره وېست دې زړه والته زړه واچي د دې زړه وېست اڅنه می اجي مخلص ویلکم اجي مخلص ته زړه واچي یالي نه زری لان بس دغه راوړم مصبره کده د ډوډوان بس راوړم ټوټوان بس راوړم چې هغه دا د ما قرضدار د کس کال دار زندان ته درغله ده وای مې کس خلاص کراس د دماغ خلاص او کس کال دې خلاص کا پینځه مری قرضدار ده اجي مخلص باندې سم پینځه مری وکنه کس را پورته کړه ده لاس ور انتظار کړه مبارک سے بیا کس د گیم ته نه درغله کس کال ته نو ټول گیم کې کس ور انتظار هو دلته دلته زړه واچ د دې څه چالي وک ایمه رزیل هم دا کوم د دې څه چالي وک د زړه واچ وي تابوتونه واچي کورم لغنه مډک زړه واچي روزه ده د بچو په پول کې ایمه ملګری د مبارک صاحب ډیر ګور انسان دا مشاد زرګ نومي کې په جرمني کې د سلام درته وایي وعلیکم السلام تر ځای خې جوړ په خیر ماما سره وغږیږي بیا د مامې مبارک او هغه سره غږیږي هغه ډیر تکړه ده زه ګوره په د خیر په غونډې ناستم ما ته دا لایو کې خبرې مکو نور څه هغه به الله خیر کی مننه او دا سرکه مزایلی وستل کېږي دا چی دي دا د ما دښمنان دي د بلاس ورغله کوچی ته زړه نه واچوي مننه مصطفی دا ورته چې کوښاو نه دا خپل خوخه وایره بیگ لو بیگ ریسپیکټ بغیر له دینم جریمه ده
ایمنه په لایف کې امجد لره سره مسه نه شرالي دماغ ډیر ګل زه ملګری دیرس دګله کوچه مننه خیر اوس کوچه جواد نصری ولکم دګله بګ ریسپیکټ دګله وای دته اکه بدل کوم وردګه سرګن شیخ لکینه ولای دا اکه بدل بګله بګ ریسپیکټ توبه خدای پاک داسه نار ډیر نه فی العالم هغه د کسکا جریمه ده را اوس دته کې نه انجوای وکړه رجلانه کرزار اید مولانا بجلیګر د خدای وبخي هغه هم دا درغلی بللو خاطر روانه مو کوچی ته زړه واشي مننه کچای ګول وستیم ټول سر پالو کی ډېر مننه بګلا لورم پنځم وار د زلای پرازم شیشه وټه کیږي لای پروژن پاریو تر چې ټاس شي خرابس دا څومره بده کوم شرالي سره فالو کې دی په غر ټکنه ما یاره ریډلاین زه پوهېږم د علامه قرباني خبره مې استجانه او مزاق هم در سره شوخي کوم در سره ریډلاین هغه ګسکار کې ولا مې خبرې وکړل نن په سلام کې وشول هغه شاید هم دا خبره ومنله قربان هغه خبره نه جانا نه زمره تعالی سره جار دی دا ټیک ټاک دی بدیو بل خوا بدن کو یو بل تمینه ورکو ناز ورکو نو دا ګپټونه منګ هم کړي ډیر کو به ډیر مننه الکانو ګیم نه وایره هغه څومره چې ونه ګټي نه دی پرې دا څنګه وګټم زه د خپل پښتنو په حال باندې خپایم دا د زنګ دا ډېر جوړ کړی دي چې هغه ډېر نه بيخي د کترو نه ډېر شرم دی والله دا وګوره زه ته دا د زنګ ده او ریډلاین چار د سمولاد شرم ته برابر کړی و مسلې شرم ته ولا محمد او لیک تکړه سي او خور راغلی دا لکه چې دا نو مننه سیویرا سوي لیډ ورکي ممال ورته زور ډیر سواله نه چې مخلص هغه رسمونه کوي هغه مقابل لوري کمزوري و ما کې پنځه سټاپ کړی دا سمودا ریډلاین بس نیم زمره در اخلاص او دا څال کیسه سره خراب سواله ما ایمن بس دا تلست ایمن په دوتری لیکي وای وادم ته کې مګه خپکیږي تیار غوته پکې دی خدام لګا شرایط د گف مګه خپکیږي څنګه خپکیږي کورم لغنه مډکسه څو خپکیږي روز باندې ما ته لیکل وادم خپکیږي ګف پرته مکوي د اخره کې سنایپ ویولې نو ولا ماما ویدو غوته کارونک غوته وروړه خو درې استکړه نه کس غوته وروړه خو درې استکړه زړې پیونس وارث صاحب اجار اخیری کې هم دغه نور څه بدر نظم بس ما راځه د اخرم سره وې ته هغه د غوته وروړه خو درې استکړه دا کس اخیری کې هم د خدای یو خبره ریډلاین ثانک یو سو مچ ریډلاین پرځونه کې من کې واچې من کا ریډلاین موږ تاسو یار دې ملګری دې جانان دې زله زره نفر دی 15 یو ګول ولي 15000 کیږي زی ورزي په خوره کې ورزه په دغه خزه د کسړای د څنګه په طرف نشي روان دي یار دا پالو کوم خوره کې پالو میکړي خزه یو کسړای نه شیخان دي دغه اول نمبر کې مناسب کوچه بيدار اسه خسته ګيري دي انده هغه ینګ ته شو ینګ ته ورته راځه اوس دا خو بیا دغه درغلې دا کنه عدنان ویلکم هو هغه د امام الګره دا ما ته بغصه و دا ته کړی دي مننه ترځه مننه افغان ټینګ زونه واچوي زرک سب قربان سم زرک سب کار وسو والا کدا سره کوم دا اډیان دا کار نه کړی ترځه دغه خبر غره او شرمو خدای و شرمو تاسو د اډیان ته وګورئ قرآن منه څه ګند شرالي مبارز ته کوچه تکړه څه کوچه د بچې ملګرو پول کې د بچې پول کې خیر گیم پر نه دی ښه کینګ یو زرک سم لګیا دی ورګه خیر رسپور دا رمبو قربان دسم سید ته ګټم امرش په خرمه سید یو امرش را لګری امرش په خرمه مبارز تقریبا سمو د پست ما دغه وکا گیم وکړ په ګومه است پس دنس گیم مې وکا ولا بادام صاحب دا د شهرزاد ارمی ده شاه دا لوڅ خو شهرزاد سے ارمی ده هغه دغه ارمی ده وکنه احتیاج ما د شهرزاد یو ویډیو راغلی درلېګم واتس اپ کې ښه تل دلې ده دا ویلې ګلان دې پرده وکیلا تل دلې ده نه مې درته نه قرآن شریف لڅ لغړې خزه سره پرو د پاسه ځان سپاره کړي
مړه دا خبره مکه په لایف کې یار قسم خدای ویډیو چاره لګلې نګاړو کې اعلان دې پر دی وکی منګه زونه کې منګه سړی د لوی انګریز لوی انګریز پر پدر دې خرچه مکه زرک سره ته مبارک سره مونږ تاسو خاص یار ده نه اختر نه با خو زم عالمي میدان ته وځم ما او لا خیر ان شاء الله باذن الله واز دا ټول کې سره جوړيږي سهار ولکم لیټس گو صحیح سهار السلام علیکم لیټس گو ورزي په لیټس گو ساده دا فوریو کې نه مبارک د ما د جانانه من کرا ده لسلیک تعلیم مې وای خو ما جانان ده نیم میلاد نه ډیټ او دا چې دا ایمن میوټ کړه بلاک کړه ده مننه کینګ مننه سکور پښتې منګر اخري گیم ده اخر گیم ده اخري گیم دا سره بادام احمدزای د ښخته د زغګ نسم کوي ګولې ک نظر کوي اخري گیم دغه 3 وین کړي دي نه مونږ یو وین کړه ده خالي شاو ټکوي کور لغه یا بدمعش ترى ریډلاین ته وایما ریډلاین الله اکبر څه جواب یا هغه جوړ دی چنګو الله اکبر ماته سي جهاد عظیم در اور کړه ده رزيله خدای خو ګوره مرته ونیسي ریډلاین څه جواب دا ورته وشره ما په دې خبرو باندې خورګ خیر سي سیاسره اخته ګلان ول کور دی آباد بس ته مو ور خزي ته تاسو مکوي خزه ته ځوان سي ګلان مولي خیر سي اختر مخه ده ولې دغه سنگارو کې خزي او اختر مخه ده کمیس ممیس په واخلي ټکرای په واخلي او 15 دیرس اته دیرس غټ لیو مسله دا هغه باندې ډېر ورغله دا باندې ډېر کولنګ هغه کولنګ نه میږي کولنګ تکړه سره کولنګ دا درنوي نه کولنګ نه افغان ډېر دا افغان نینټین دا درنوي نه سي ځان درکاره کا کوچا انجا خبره دی आवाज تکا انجا جایداري کوچا اخر کې مرتونه بیان راکړه مبارک سے بنوي هغه دراغي وسه ته وګټه هغه دراغي روحي دا چیرته ورکوره کې وروحي دا افغان بای ویلکم بیت کپټن استلای مسه بیت کپټن ته ولا چې په څلور باندې روانه د اسکریم وخت یار اسکریم کې سکان کړه علماء یار او بیا به روزه کې څوک اسکریم خوري ته قران باندې یار د اسکریم د ریډلاین نه زده د منګر نه زده یار رینبو نه زده ماما راوا وخت وسه ته وګټه گیمونه به ما اخیری کوم لیټس گو څومره وخت پاتې ګوته بکی دی 30 سکند پاتې دي بس ګوته بکی دی 30 سکند کې لوی وار پیو کی ماما باندې غاډي بلای ما سره ناشته دیو ولا تکړه شای سر برابر روان ده سوي نه بل سر ولا خزاړي تو ولا زړه تر ځای بیا د دې ما ویل د ماما ناشته او ته درګه دغه زړه را لګي دا ولڅا قسم لګولای ها یاره ما دې دا سره بس احساس کوي نائب مجاهد ملو تا زي ها نائب کی مونږ باندې ما ها کی مونږ باندې اوه دا چیشتو اوه big love big respect انجا جایداری big love big respect بادام احمد ډیرو بکا بادام احمد دا وخت اسکریم ده big love big respect امام مرګره ناس ته 500 اسکریم دراو استل غدا د ماته توا چې ماما ټول د سره پالو کې خاصه ډیتی سره وکي او رجانه موږ لونګي په ځای کړه څه نه ویږي بادام مزایا دا وسه کې ریډلاین یعنی سرکه خاصه ډیتی سره وکي خاصه زړه ورته واچوي ورور سور کوي بروډ سور کوي بس دا مبارک سره سره خبرې کوي ګورمان ډیر خوشاله سوم الله دې به عزت خزرګه متوجه دی غواړم مقصد د غفلت په خوب دې نه سي څلور ورځې پنځه بس خدای په امان دي ماما څه وخت به الله دې مکه زه ګور تیار یم ښه پنځه ورځې پس په دې موت راخره تفصیلی خبرې کوي ان شاء الله زه صدقه دې خدای په امان خپانه سم ماما خپانه سي خدای په امان دي الکانو دی او بیا درته وایم اوس نه درته وایم ډیره مننه ټول نه ډیره مننه الله مې عزت وکړه big love big respect
الو السلام علیکم اورې थोड़ी غږ ده ناراضي थोड़ी نه غږی تا خور مول دا افشن دروغی مله دی افشن یو افشن نه د دوه افشن نه دی دا دومره مې نه پرېږدي چې هغه سره کته چې ودې حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله په دې افشنه باندې دا اوس کومه طایفه ده کوم خلک دی خو یو وار یو مردګاو کټ کاتي خو به پرېږده خو کټ یې کنو ودې کس توبه خدایه پاکه ډېره مننه یارانې موږ هم لونګۍ پر راپجای کړه د موږ هم لونګۍ راپجای کړه والا خیر اوسي کورم آباد بګ ریسپیکټ ډېره مننه الله مې عزت وکړه خدای راسي څوک راغلي خیر اوسي کورم آباد بادام راغلی وه بادام یو کار روان کړی اوس نه درته وایم د کوچۍ ډېره مننه کوچۍ نور نومونه خو مې نه دی زده هغه هم بادام راته وویلې ما له شلمه پورې سبق ویلی ده خو بکسه مې نه وه وړې بیا بکسې تلم او راتلم ډېره مننه ټول نه مننه تر ځای خیر اوسې ریډ لاین کور دی آباد خیر اوسې ریډ لاین د سره هلکانو ډېره مینه ورکوي ریډ لاین خو ریډ لاین ده یو وخت کې دا وګوره په څومره سخته خپل ملګری پرېښود ولا ماته راغی ولا کور دی آباد ریډ لاین خو ډېر ښایسته قسم لګولی دغسې به وي که نه ریډ لاین یې خوا راسه ډېره مننه ریډ لاین نو هغه د مننه تر ځای مننه نو داسې د بادام مخمزه یو د درندې کورنۍ د تاسې نه پېژنې زه یې پېژنم ډېر ښه او وروره جانه بیا درته وایم اوس نه درته وایم یو کار یې روان کړی په مخ روان ده په شا نه ده روان وعلیکم سلام تا خور مور په تعلیم غي مسلک مې تعلیم وایي سړي په دا نومونه ویلي خو زه چې دا څوک ګفټینګ کوي تاسې مننه ترې کوئ د دې هغه والا دا کوم کسان چې لاندې ناست دي د هغو ته ځوان چې دا کوم ګفټینګ کوي تاسې مننه ترې کوئ نو دا کوم خلک چې ګفټینګ کوي دا کمنټو والا ته وایم تاسې مننه ترې کوئ بس ته خندانم وروره جانه هم ګزارې راوچولې نور خو موږ تعلیم نشته چې وروره جانه د خط ووایو یو مننه لاندې نومونه ولیکئ قرآن که یو هم نوم لیکي دا څوک ګفټینګ کوي قرآن ټول خنداګانې در روان دي دا سال ده یو نوم ولیکه ا د ما کسې څه لګول هغه کنیم خان دی نوم یې نه لیک دا څوک چې ګلان ولي دغه نومونه لاندې نه لیکئ ښه پوهېږي دا 2 کاله کېږي 1 کال کېږي نارې ورته وایم چې زما تعلیم نشته نوم مې نه ده زده او دوی بیا راجګ سي هماغه شی د وروره جانې نه هلته کارټونان یې پیدا کړي خدای خو دې دا کارټونان داسې دا ټیک ټاک ورک کړي بس ها بله خبر نه څه کوچی خیر رسي ها بس اوس دا د سړي زوی ده چې په روزه کې اسکریمونه ولي نو مننه خیر رسي کور ده دا وګوره پاک پروردګار خو د نامي شبکو نه دا کارټونان ورک کړي دا 1 کال کېږي زه له دغه ځایه راوستی چې دا لایف چلان کوم یا تابوتونه رالیږي یا د ما وروره جانه کارټونان رالیږي د خنداګانو کارټونان رالیږي یا د زړه رالیږي دا څه حال ده هلته ورته ګوره نن دومره خبره وه چې هغه د وکیل وروره جانه وکیل ته مې ویلې من
چې کله د زه په کار ما ته هلکان ته وایي چې ورشي څلور ته ولیکي زه به درځم وکیل لا یې بند کړی قرار د غفلت په خوب ویده ده ورځ ما ته څلور لیکل کېږي چې هغه دې غواړي نو هغه خو ویده ده که نه هغه خو ویده ده اوس جوال پروت وي وروره جانه خولې به یې دواړه خلاصې وروره جانه هوا به لندې هم ولي پاس به هم ولي کرا به ویده وي دواړه طرف ته به هوا روانه وي پروت به وي او تاسو څلور لیکي چې ورشي وکیل دی غواړي نو وکیل خو ویده ده دې وخت کور هم له غنمه ډک شه رښتیا وایي په د اختر په 12مه باندې وکیل ماما ګیم ده ټول مو متوجي ورته درېږي چې هر سړی ورته راځي به که نور نه په شیشه به ورڅملی په شیشه به مکمل ټوله میډیا څملي او د ایشیا په هغه کې به اول ګیمې چې د دوی دواړه به سره لګي له انګریز سره مقابله ده او دلته به ټول ورته راځي چې نامي افغاني پښتوني راځي به ورته چې ولې چې موږ د وکیل لونګۍ په ځای کو پښتون ته موږ افغان ده نور مرګی ستا 100 کاله بعد مرګ ستا 200 کاله بعد مرګ ستا خو آخر دا خبره چا د ټیټ نه کو یو سړی ابادام خپه سوی نه وره نو د اختر په 12مه باندې به ټول راځي ټول ډیپیانې ولګوي ښایسته ډیټي وکوي زه نه پیږم چې زه اوس دلته د هغه کس څنګه ولګوم هلاکه زه پیږم د یوه کس مې لګولی دم بل چا راته ولګوم نو ډېر ښایسته وکیل ماما ته به ټول راځو په شیشه به ورڅملي ښځې سیاسر یې دا ټولې به راځي چې کومې ښځې ده بیا به کړي دي چې ورته ویلي دي که په ویدو باندې میړه د سره کوروالی وکړه تاسې لاړ شئ عریضه وکړئ نه حسابېږي هغه کومې ښځې چې وکیل نه خوابدي دي هغه دې ورته راشي که نور نه په شیشه خو دې ورڅملي دښمنان او دوستان باید ټول ورته راشي ټول عالم باید ورته راشي ټول باید وکیل صاحب سے گیم پلی کوي نو باید 15 لکه شپږ لکه نفر ورته ناست سلام علیکم ماما ستړی مشه څنګه ښې جوړې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څه کیسې دي ماما طبیعت ته ښه ده او اقساط ښه تېرېږي و شکر ده ما کوم بله که ستا سره نسته چې دا وینه مې دا همداسې لګولی ده ما دغه د 1 ملت کې ورته وګوره ښېږي ماما ما سره خو دې ډېر عکسونه دي اوس کوم بل عکسونه لګوې نه ماما بل نه لګوم دا ده را سره ماما دا وفا اپشن را چې راواخلمه راواخله د کونه کې امتیاز یې وکړم دا اوس کومه کیسه څه دی یو غږم نه راځي شیر علي ماما السلام علیکم احترامات څنګه یې ښې وعلیکم السلام ښې جوړې شکر مننه ژوندی اوسې ارمي ته دې وایي چې ویډیو چالانه کړي ټول سکرین ویډیو چالانه کړي د زمری د مور کوسه ولې د کوسې اولاد غلطه کني مور دغاوه تما غلطه مور دغاوه تا مور په دغه زمری وغې مې د کوسې اولاد تما غلطه خپل کونه ورکې جنرال تراغله ماته وایي هغه ته وایي ویډیو چلانه کی کوسلا وانډې زو ته څو غلطه سلام علیکم بشهر ویانا خوش آمدید اے قهرمان سلیم کوکو غوت شهر ټیک ټاک خوش آمدی
شیر علي څه غوري دي ښه یې جوړې شیخه بخیر یې ته به ښه ده یا الله فضل د جار د سمه شیر علي محترمه قربان د سمه ته دغه کې هغه نمبر سیو کړه چې هغه لوکیشن ورولېږم شیر علي اجار ماشاءالله دی روزم په تیرېدو د په اخر کې د خلکو ته یو نصیحت وکړي چې خلک په دې روزي په اخیری کې غلط کارونه ونه کوي تا لینګي ولې لوڅ کړي دي کومه دی وره لنګي چیرې دی اتروسه دی لینګي لوڅو کله لوڅو غلطي کوم ښکار راځي کوي ولا که پیغام دغه نه کسر الګ د لای پراجي ولا که پیغام چې تمور او پلار لای پوته لګلای ک کار لپاره چې ته بیا دلته اپشن راځي شیخ اوستي شربار راغله زه خو مسیر سړی ما ته خو کم کایله کې مور پلار کار ته لګلای کلای پوته والا کوم خو منګم کارم کو واغم کو کنه ار کار کو شیر علي ته خدای دې ښه کار کوي ګوره تر ځای ته د کوم ځای بغلانې ما د بغلانې د خد درندو کورنۍ درنده کامې وروره ته سکل وروره جانا مور پلار غټ کړلې بیا سفر ته ولېږلې یا دا څه احساس کوي چې ته ټوله شپه لایو کې ناستې نه ټوله شپه شو لایف واخه معلومي ته کسی چیشته د زکړې د پانی دنیا نه یار هر شی بس د کړي او دا لوڅ کونه کې ویني د انګریزي سکه راځي دا واړه شان سکه چولې پنه کې هیڅ کې دا ټیک ټاک کې سره راځي نه ماشره دا خو مونږ دلته ستر ګورو دلته خو اروپا ده کنه مونږ خو نه ورته ګورو تا د دې 15 کاله مبارزه وکړه تا له دنه شي زده کړي ها مدرنا سوار توکي یخ ته غلای ذکر خیر ده خبر نه مالې دا 15 کاله مبارزه چې دوه وکړه تا چی شي کې زده کړي بندې کمرې به زه راسم یو جنرالای 15 کاله نه کېږي چې هغه مبارزه کوي ته څومره وخت کېږي دا مخ کېږي شیر علي صاحب تا لایف ته ځکه ناستلی مکانه کله نه ته کې ناستلی ولا قسم دی هغه سره د چې مو با گیم وپوشي ولا گفټینګ میم درته کړی اوس بیرته غواړي نه ولی بیرته بیا مې درته وستونو چې بیرته مې د شکې غوښتو نه زه تا ته د څه وایم چې د شیخ زدران صاحب ډیر رواني ډیر بوزي زدران صاحب ته زدران صاحب ته زدران صاحب ته شیخ زدران صاحب ته شیخ ورته جکسن شیخ زم جک شما نه ولا کا جکسن نه ولا کا جکسن زدران صاحب زم جک شما ته جکسن ته وړه کای جکسن زمان جک زدران صاحب قربان شم ته د مینې نه ته د شیخ د دوړ د مینې نه کوم وداس دا غنډه لکو دي کونی دا کوم خزه موزه د کتلې دي کسرنګ غنډه لکو خدای د غر دغه خیر دماغ لکو دا چی شو وشیر علي مبارز دماغ لکو زدران صاحب ناس سم ډیر بیا برو سړی ته شرمېږي نه وشیر علي مبارز شیخه اوس ما چی ویلي ته دا شینم څنګه اخلي خزه بخره غواړم زدران صاحب خې جوړه بخیر پاتې شو زه د ورځې په تشویش کوم بخیر بیا ورسره در سره غږیږم هغه باندې شنه تور ته خې قربان ولا زدران ماما قربان دې سمزخه مخوټه دي جار سمته سره یاره شیخه ماما دا هغه شیخ دی ټول د سړی کړو خدا شیخ د سړی ډکو نو شیخ سړی د شیخ د سنت طریقه باندې ګیره ده ته لارې ته دره دراوسته کړه شیر علي زه خو تا مرګر هم د تعالی مخې دی ما بي عزتي وکړه وای دا شیخ د سړی نه کړه ته ولې اوس ګوره ټول ته تا نصیحت کړی دی کله کله مشکل جوړ کړی شیر علي ورته وای خې جوړه بخیر قرار ته به د خدا وسه کې تیری ورځي خې جوړه
وفادار ډیره ډیره مننه الکان ټول زدران صاحب ته وراوړي زدران صاحب سره پالوي کوي زدران صاحب سره ډیبیټونه وکي زدران صاحب خو خپل نه وای و دا د سړي زمون د لاندې لیکي څلور لیکي وکیل د غوړنن وکیل راغله زه څلور درته الکان شو ولیکل بیا راځه نو وکیل خو دې وخت کې ویده ده کنه ما د صبر کوم یو ته یو شی وکړ زدران صاحب ټول بیا دغه لیکي استه کا وکیل کرا ویده ده ټول څلور لیکي دا شیخ ولې تختیو دا کوم کته کا زوتی 2 منټه کا په لګواله کا قربان دا صحیح ده مننه زبم لاړ شم په اجازه مو وراره ته لاړ سه اوکې مننه زین تاسو غپ لګوي خدای په امان دي خدای په امان بشر علي څنګه یې قربان زدران صاحب خې جوړ بخیر شکر ته خیرته ولا شکر د بیغوره زدران صاحب مال بنک چیرته مې کار والته لاړم ولا سی بیانو نن راغله خدای سته موږ تاسو غروق غوند شو چې کله لای بند دله نه کړکۍ مې دغه لپاره تیار خلاصه پرېښې ده ولا څه غوړې دي چې په هر طریقې وي که یاب د څه پیږه ته چې په هر طریقې څومره ما واس کېږي زه د هېڅ کله بیا تو پیږه سي نه نه زدران صاحب خیر اوسې راځه څه کېږي خدای به خیر کړي خو د الله نه به خیر غواړم زدران صاحب داسې شاید سړي زړه نه ته درېږي ولا نه کېږي ټیک ټاک باندې هېڅ نه کېږي قسم په خدای بیګام یو جګه شپه تېره کړې د ټوله شپه مې ویلې چې لاړ سم چې مرم زه به بیا لای فراسه هغه ګړګي چې پاس وي غځای کوي بیا کومه خبره درته کوله بیا چې کوم غلط کارم نه وکړای نه ولا هغه موږ پلار یغه ویلې مریض هغه مې بوله ډاکټر ته یغه ویل نور گزاره وای کو دلته وای چیش کې ور جان ټوله شپه په کڼواله کې ناسي ښه السلام علیکم ورحمتي هغه دی ایمو ته کوم نمبر شو چې نمبر زو سره معلوم کې چې د لوکانې درته لګي کله کله زور دین شرلی ته لیکل وکوي هغه خاطر نه پويږي خدای زوال اړ شر ته ما ته نمبر سمما 2 من په 2 بس الګر د زوان سه 2 من په 2 شرلی ته ولګي سي پويږي چې پهلوان لایف ته غوړي یعنی 2 بیا 0 ورکې منفي او 2 بیا 0 منفي دا منفي سره کوم لیکي دته ولې کې مته ملګری ځای پوش افر 2 بیا 0 اخره کې 0 ورکې 2 من په 2 بیا ما سوي 0 دا څه کوي 2 من په 2 بس صحیح خلاص ولا نه و صحیح 2 من په 2 پېژنه ما ملګری راوړل نه د ملګری شرلی ده شرلی خدا پیژنه ته له لمبر ما سي درنو وخت یو کس ایټالیا کې دا غیر راولي هغه سره کوم راولي ولا پوسټ ما تیر لمبر راته پیدا کړو سره د شرلی ده چې نخلصي دار څنګه خلص راوستای شي سبا خبر ورسره وکړه اوس زنګ ورته وکړه اوس بس ته شرلی یو کس ته ایټالیا ولا ده چې غیر د اوس زنګ ورته وکړي دا نو ماما مارشلاس کې اخیستي ته ولا که قسم ده کې غیز درته وګرم چې کېږي د غیز باندې بنا پکړی نه وي یاره ماما درته وایم چې زه به دغه د کونه ورکم ته پیسې به زه خلاصو ته پیسې مستره دي قوالی خدای دې نه غلا کنه روبي کې پیسې چیرې تختو نه نه قران نه دا بيخي د هر شی بند سنز به کار کوم مزدوري کوم ولا ټول دنیا مخ کړته وایم چې لزو پیګه ما متفاته لګي هیڅ خبره نه قسم در وخت بنه ولا چارج شوی شي چې څومره وغه پکې مو کړی نه تو بر واستای نه وي نو ولا خیر زدران صاحب یو ویل دی موږ لپاره زنګ وای ورته د پټلګ وخت تر کړه د ماش پاس دا درې چلو کله لاس کله پټلګ تر کړي ها بیا خسید ماما دا کی کو نه سیولې دا څوک ده اته طرف ته ما طرف نه ښکاری السلام علیکم خالد ها مننه ټول زړونه ورته واچوي 2 من په 2 پرې دی هغه شکل زدران سره زه غوښتم بیا 2 من په 2 ولیکي تاسو هم دغه ته باندې چې بس ته طرف ته مالک هغه ما ته شرالي لایف راغلی دا تا ما تویل لمبر ما ترا که زیر اوله ما حکومت طریقه دا راوله په دې موږ پهلوان ټول مصرف کوي عمر 15 کاله پاسپورت د عمر څومره ده شرالي پاسپورت 2 درسه که یو درسه واجر سیاو در دغه څه ده دولار کې چاته هغه ده صدران زمونږ پلار درولېږم پلار شو درولې پاسپورت باید غاټ جوړ کې 15 کالو د پلار په هغه سړی راوستای سره ښه ایورو په غونې شي راوستای نه ورو ساته د سنجت نه سره راوستای
د پلار مور او پلار او سایس وای پاسپورت باید 50 کاله وي جوړ به کو زدران څه دونه سخت خو نه ولا شي و جوړ به هغه د عبدالخالق څومره وخت نسی دا څومره وخت دا نیسي چې پاسپورت هم جوړ کړي مصرف مو کې مثال لا پاسپورت کې عمر هم اغسي اوس ایران کې کار لږ سخت شوی ده دا بدیږي یا تاجکستان ته ځي یا به هلته ځي پاکستان ته خو خیر پاکستان ته بولم ایټالیا څومره وخت کار کې خلاصيږي ایټالیا دلته یو نیمه میاشت نیسي یو میاشت نیسي یو میاشت شل ورځې راځي تاسې یو نیمه میاشت نیسي شرعي مبارزه خبرې خدای ما ملګری اوري ورکه دا ورته نه کیږي دا ورته نه کیږي دا مخ به څنګه بدلوم 50 کاله عمر کې واش دا مخ نه معلومیږي دا نه کیږي ورته بل او د سخت د بل د کومه چانس لري دا څه ورته تعلیم لري تعلیم په سټوډنټ هم راتلای شي تعلیم نه لري تعلیم چې دوه من په دوه ولا سره خایو تعلیم ورته شل کاله سکول ته تللی خو بکسه نه دا وړي ټیټی تل موراد دا کېږي مخته خو نه ګوري نو مخته چې ترکیه د اشتر ولا مې ځکړای شي دا خو د پلات په صفت راغلی خو شو هغه د عبدالخالق ترکیه پورې کراسي د خواته کوم چارج نه ملاويږي نه په دا آسان طریقه ده ته په دا راسه کوي شیخ کوړای وړي کېدو نه ولا اوس د څو د عمر څومره ده دا د عمر کم ده څو تقریبا څومره وي دا د 25 شپږ سره دا د قوارې سره کانی خالي عمر د پاسپورت تبدیل کې زیرا ولا مو هغه نه کې مشر لګه کړه شو عمر تبدیل کولای شیخ عمر تبدیل کړه غاټ شه ولا زدران نه کیږي ورکه نه کیږي بل چې لا قبل د طریقه کې دار ته بل رقم طریقه ده دا بل رقم طریقه دا بل موږ کومه یو طریقه پیدا کړی ده او دا بل رقم دا خوسه طریقه سو نه دا شټه طریقه وا دینه خو ماما سدل د پلو په بیخ کې وګرځ دا وښ را ټول کې بیخ راغه په خدای نه دغه سوال زاري او دغه پیسې به ته بیګ څومره غوړي د چکمې ماته شلو پورې دی هغه خو هغه شلو پورې خو یو لار به سره ته پیدا کی دا عمر څنګه کېدل بس څورته چې چکم ته نه به زوی غټ وي کنه نه ونسو زدران صاحب چې هغه شای ونه کې بل رقم نه کیږي شای نه ده او هغه شونه کې بل رقم نه کیږي څنګه ونه کې بل رقم نه کیږي قرآن زدران صاحب اخر ته خو دې پس کتلی 50 سړی سه او هغه دلته بیا ولي کال هغه دا څه وایو راب شدل د بالات ووینه مقصد بکره خلک نه دي ها ان خد زوی هغه په لاره مخه غدي زه شکر ته پام په لري ماما او پام په لاره ما زه خد ماما ته لایب کوا اذان یو کزو منځ وکم زه درځم ګسکا د غپ لګو زبر یو پر منځ وکم زه بندوم سید خدای پامان سید ماما ته منتظر اوسې خدای پامان دا اوس کومه کیسه سو ویلانې نه امرسای غټ ها ویلانې نه امرسای غټ دا اوس 50 کلن ځان 50 کلن کورته ویلانې نه امرسای غټ ځان ورته 50 کلن کور رجانا بیا به لغه امرونه سعودي کې یو وخت کې ما ټیلر می شلاو ډیر بخوا خبره ده ناس سمه ما ور رجانا غرب راغی وایغه د کپیل هغه د کپیل لا کپلار دي خور رجانا ناسم و شفیق منایو وینک انت منزه دلته د روانه ملری مراسه منزه سي ورغلم کینا سیدم د سپورنه ما د کنزا وکړه وقصمك انت وينك د عرب ماتله تا وای مورغي تو چیرته وي ما سره د څنګه پیاله کې وسیدې سم سره بیرته من قص اختك
پوه شوې که سختک من تا خور وغیم په پیاله مې ورسره کش کړه دې مټې ته مې سړی وویست سړی مې دې مټې ته وویستی ما وروره جانه خو عرب ډېر هوښیار دي غږ یې هم راته ونه کړ او زه هم ډېر کلک وم ډېره مضبوط وم ډېر داسې ومسې چې وروره جان سړی به مثل کوم چې ونیو 15 سیاره غوښه مې ترې باسله خو خیر اتې روان سو سړی روان سو ماښام ټیم دا بل ورځ ماښام یې ټلیفون راوګوه چېرته یې زه کوټه کې یم وایي راسه ماسې ورغلم وروره جان 2 دانې موټر د شورتې ولاړ دي د پولیسو 2 موټر ولاړ دي عسکرو فوراً یې لاسونه راباندې واړول وروره جانه موټر ته یې ننه چې موټر ته یې ننه کړم ما وروره جانه موټر سره ته چلان سو 4 ساعته زه مدینه کې مدینې کې ونیولم مدینې نه جدې ته راوړلم غټ جیل ده هلته مدینې نه چې جدې ته راوړلم پوره تقریبا داسې وخت 4 ساعته ولګېده وروره جانه دا 2 هفته یوه هفته مې جیل کې تېره کړه بله ورځ دلته وم نو دی اوس وایي چې زه د پلار کومه راړم دی بیا به زه د په لاس کې یم بیا خو زه خو داسې سربخوده سړی یم وروره جانه کومه ورځ به کوم امر را باندې کړی چې دا کار وکړه ما به پیاله ویستی بیا به یې څنګه کوې دا به لا بل غمي ما خو زدران ته وویل چې دې نه ښه دلته پولو په بیخ کې سړی ګرځي هغه ښه ده خو نه دا غلامي ته ما پلار کوې بوځې مې هلته بیا وروره جانه دا به ټول عمر احسان به دې م د ما په ساري نو خبره داسې شی ده 2 منفي 2 لیکي ښه زه دا شی ګل کوم هلته ورځم وروره جان منځ کومه له منځه نه بعد که خدای کې برق لاړ نه سي زدران صاحب ته ورځم هلته کینو غورې که زدران صاحب ډېر ښه سړی دی بې لالچه بې هغه بې لالچه او زه به دا منځ وکړم اتې به هلته ورسو له خیره سره خدای په امان خدای په امان دا اوس څنګه کټ کېږي سړی دغه درنه یېرس ما لاندې ګوته وروړه خدای په امان که چا یو ګل ویستی مننه که چا شیشه ټکولي مننه نن هم ولا ما باندې ډېر تاوانونه وکړل خیر اوس یا کوم راوبخښي